قدرمنو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان ما د ماین لیبر د پاره چې موږ کومې هلې ځلې روانې کړي دي یا د درنګ مزدور چونکې دا زیاتره د شانګلې سره تعلق ساتي او زه د هغه سیمې ما په دې بنیاد باندې هر ممکن کوشش او هڅه موږ کوو چې د کمې زاویې نه د کم انګل نه د کم ګوټ نه د کم طرف نه کیدای شي چې موږ په دې باندې خبره وکړو. تیرې 2-3 خپرونې تاسو به هغه کتلې وي. د اویرنس په مد کې موږ یو کار شروع کړی دی او ډېر خلک د هغې سره د هغو ریسپانس هم راغی ما سره د ټلیفون د لارې یا زما د وټساپ د لارې. زه د هغه ملګرو هم مننه کوم چې دا ایشو یې اون کړې ده. په دې باندې چې څومره هم ممکنه موږ به خبرې اترې کوو. په کوم ځای باندې چې دغه موضوع موږ ودرولې وه هغه میسنګ لینک و چې د کوم ځای نه هغه شلېدلې لړۍ دوباره هغه موږ کوشیر کولی شو، هغه پړې موږ تړلی شو او د مزدور دپاره په بنیادي توګه باندې کار کولی شو تر څو چې د هغه دغه ایشو دا ستونزه دا مسله په مستقل بنیادونو باندې موږ حل کړو. ډېر محترم فاروق شاه صاحب څوک چې د ورکر ویلفیر بورډ سیکرټري هم پاتې دی 3 کاله، هغو سره زه بیا دغه سلسله ځکه مخکې وړم چې په دې ایشو باندې دوی پوهه دي، په خپله یې په دې کې ډېر کار هم کړی دی. زمونږ د خبرو د وجې نه یا دغه سلسله زه ډېر زیات خوشحاله یم که د هرې وجې نه شروع شوې وي خو موږ یې ستاینه کوو. شوکت صاحب زمونږ ډېر محترم منسټر صاحب هغو هم اکټیو شوي دي په فیډرل لیول باندې او بیا په پروینشل لیول باندې میټینګز هم هغو کړي دي. هغې باره کې به هم فاروق شاه صاحب سره خبرې اترې کوو. نن چې موږ کومه موضوع ده هغه میسنګ لینک زمونږ ماین لیبر یا د درنګ مزدور چې دی کم ځای کې هغه د بنیادي مسلې سره مخ دی، چېرته هغه ماتې خوري یا چېرته هغه بیا هغه څیزونه چې هغه پیوست کول پکار دی هغه نه کېږي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. ډېر محترم فاروق شاه صاحب را سره ناست دی. فاروق شاه صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ. لنډ سوال مې دی د میسنګ لینک خبره موږ کوو. اول په دې موږ پوه کړئ چې دا میسنګ لینک دی څه شی او دا به څنګه بیا موږ ټیک کولی شو چې دا خبره په صحیح ډول باندې مزدور ته دغه حق میلاو شي. مهرباني افسر افغان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چل افسر افغان صاحب ته بالکل ټیک وی میسنګ لینک له راځو مطلب دا باره چې مونږ کوم سوچ کړی دی هغه لږ ډسکس کوو. خو دې نه مخکې چې تاسو څنګه ووایئ چې په پروینشل ګورنمنټ کې هم په دې ایشو باندې میټینګ شوی دی، منسټر لیبر شوکت صاحب په دې باندې میټینګ کړی دی او په فیډرل ګورنمنټ کې هم په دې باندې میټینګ شوی دی. په 17 تاریخ باندې شوکت صاحب دلته میټینګ کړی دی دا ریلیونټ چې کوم ډپارټمنټس دي د هغوی سره، او په 18 تاریخ باندې یعنی پرون زلفی بخاری په مشرۍ کې په فیډرل ګورنمنټ کې هم په د سیم ایشو باندې هغه ایشو دا ده لږ به په هغې خبرې وکړو نو بیا میسنګ لینک له راځو. پته چې هغې کې هم څه ډیولپمنټس شوي دي نو هغه موږ ته اپریشیټ کول هم پکار دي چې منسټر صاحب په دې ایشو باندې آلریډي لګیا دی او خبرې پې کوي او ډپارټمنټس پې راغواړي او چې څه د هغه وس توفیق کېږي چې هغه سره څومره څه دي نو هغه لګیا دی خپله خبره کوي. نو په هغې به هم خبره وکړو، په فیډرل ګورنمنټ به هم خبره وکړو. خو اول به دا ووایو چې دا میټینګونه ولې شوي دي. میټینګونه دې دپاره شوي دي چې څنګه 18 امینډمنټ لاندې صوبو ته د نور ډپارټمنټ ډیوالو شو یعنی صوبو ته رالل که نه. نو داسې په ورکر ویلفیر فنډ چې کوم دی هغه هم د دې ډیولوشن لاندې اوس صوبې له راځي. خو دې کې اوس مسلې دي، دې کې اوس دا مسلې دي چې لکه زمونږ مطلب چې دوی ما تپوس وکړو د 18 تاریخ میټینګ چې دی زلفی بخاری والا هغوی ته به دوی ټوټل نمبر آف لیبرز د دې ځای نه ورکوي چې زموږ سره ټوټل نمبر آف لیبر څومره دي. نو هغه د لیبر ډپارټمنټ د سټټسټک مطابق د لیبر ډپارټمنټ سره هغه 50,000 کسان دي. نو 50,000 کې او په دې کې ماین لیبر بالکل هم شامل نه دی. دا یو شی تاسو ځان ته کلیر کړئ. لکه 50,000 نو زه فکر کوم چې 3.5 لاکو نه زیات خو د شانګلې دي. او بل دا چې دې کې هم ګورئ ما هغه مسله افسر افغان صاحب چې تا ته ما وې چې کومه مسله ماین لیبر ته پیښه ده هغه مسله ګورئ د انډسټریل لیبر ته هم پیښه ده. هغوی 50,000 دي د هغوی سره ټول ماین لیبر هم په دې صوبه کې 2.5-3 لکو نه کم نه دی. خو هغه سوشل سیکورټي او د یو بی آی سره رجسټرډ نه دی. نو چې کوم هغه رجسټرډ نه وي نو هغه ته فیډرل ګورنمنټ له نشي ورکولی که نه باید تا سره بیس نه وي.
نو اول خو زموږ لیبر ډپارټمنټ ته پکار ده چې د انډسټریل لیبر هم را ډیر کی چې څومره خلک دي په کارخانو کې څومره خلک دي د ډیرو خلکو د سوشل سیکیورټي او د EOBI کنټریبیوشن نه کیږي یا خلک کې نه کوي دا رجسټرډ نه نو هغه ته موږ رجسټر لیبر نشو او ماین لیبر غواړو څوک په سکه شمارای نه غواړو شمار نشته کنه او غواړو په کیسه کې شامل نه دي نو دا میټینګونه چې بده روان دي دلته چې کوم 17 تاریخ باندې شوکت صاحب میټینګ کړی دی نو هغه چې څومره میډیا ریپورټ کړی دی ما دا ټول هغه وکتل نو چې شوکت صاحب ډېرې خبرې کړې دي او په دې باندې د زموږ د میسینګ لینک چې دی په دې باندې دا هم ټچ کړی دی چېرې دا اوس کول پکار دي نور موږ ته چې دا خپل موږ لیبر رجسټر کو ځان سره او د دوی د حقونه دوی له ورکو خو په د فیډرل ګورنمنټ کې چې زلفي بخاري کم میټینګونه کوي او زموږ د دې نه زموږ د ډپارټمنټ ولزي نو هغه چې د کم فند پروت دی په اسلام آباد کې چې هغه اوس سبوله ورکي نو هغه چې سبوله به د لیبر په تعداد باندې هغه فند ورکوي نو لیبر تعداد خو موږ دوی له ورکړی نه دی نو موږ څه خپله حصه د هغوی نه والو که نه 50,000 لکه څه دی 50,000 د 50,000 زموږ لیبر نه دی اوس په سیند کې چې کوم دی مور دین 2 million دی که 1.5 million دی پنجاب کې څه 1.5 million دی که 1 million دی نو د هغې په مخ کې زموږ 50,000 خو دومره څه شی دی چې په هغه ټولو کې به مطلب موږ ته به په سلو کې اتانې میلو شي نو په سلو کې په اتانو به زه څه کوم دلته که نه د هغې په هغې باندې موږ دلته چې کوم سکولونه دي او دلته چې کوم دفترې دي د ورکر ویلفیر بورډ د هغوی هغه تنخواګانې هم پکې نه پوره کېږي که نه نو دا شی تقریبا بندولو ته را روان دی که نه که دا وشو دا خبره فیډرل ګورنمنټ دا فنډ ډیسایډ کو آلدو چې زموږ ډپارټمنټ هم دلته کوشش وکړو لیبر لیډرز هم کوشش وکړو چې دا فنډ د فیډرل ګورنمنټ سره پاتې شي په دا چې زموږ او سپیشلی د ماین لیبر چې دی هغه خو مسله دا ده چې هغه خو اوس د آل پاکستان لیول باندې دی هغه اوس ما سره په KPK کې په شنګله کې کار کوي په بلوچستان کې په پنجاب کې او په سندھ کې نو هغه خو صوبایي مسله نه ده هغه خو د سنټر مسله شوه چې د هغه نه هغه انټایټل خلک موږ سره دي چې موږ څنګه په هغه نور هغه کې ویلي انټایټل ماشومان او کور او وارث زما سره دي کار دی هلته کوي نو نه دی هلته رجسټر کېږي د هغه دی نه دی او نه دی هلته رجسټر دی نو دې لا اوس راځو هغه میسینګ لینک ته خلک هم اویر شو اوس چې موږ ته څه کول پکار دي نو اوس به راشو نو داسې چل دی افسر افغان صاحب مونږ لا د دې خلکو سټټسټیک پکار دی په هر صورت صحیح اوس دا سټټسټیک به مونږ څنګه جوړو د دې درې طریقې دي نمبر 1 طریقه دا ده چې مونږ د دې لپاره یو NGO جوړه کړو خو د NGO چې کومه ده که نه دې سره زه نه اګري کوم یو طریقه ضرور ده ما دا بالکل نه دی ویل چې طریقه نه ده خو د دې د خبرې او د کیسې او د هغه داسې دي چې په دې کې هسې هغه دی عجیبه خبره بدنامي شوی دي بد ته ما نه وې تا ووې مطلب مې همدغه دی نه که نه نو هغه کې زموږ غوندې سړی بیا د سره نشي انوالو کېدی که نه په داسې کیسو کې خوند نه کوي که نه هغې باندې خلک شک هم کوي ښه نو د دې نه پس به راشو چې اوس د داسې ایشو دپاره په ګورنمنټ کې څه کېږي نو د ګورنمنټ طریقې کار دا دی چې ګورنمنټ داسې ایشوز دپاره یا خو ویلفیر ټرسټ جوړ کړي او یا ویلفیر فاونډیشن جوړ کی نو ستاسو د مسلې دپاره زما په ذهن کې چې د دې مسلې کوم حل دی نو هغه دا دی چې مونږه دې دپاره ماین لیبر فاونډیشن جوړ کو چې څنګه په دې ملک کې فوجي فاونډیشن دی تاسو ټولو ته پته ده چې فوجي فاونډیشن په دې ملک کې راغی یو نیټورک دی یو هسپتالونه دي نو هغه د فوجیانو خدمت کوي او فوجیانو ته سکولونه جوړوي فوجیانو ته هسپتالونه جوړوي د هغوی ماشومانو علاج کوي هغوی ته سکولونه جوړوي ماشومان باندې سبق وایي نو لکه دغسې هغه یو سرکاري اداره ده نو موږ ته هم اوس پکار ده چې موږ ماین لیبر فاونډیشن جوړ کړو او دا چې کوم دی لکه څنګه چې تاسو ووایې افسر افغان صاحب چې زموږ د شنګلې 7.5 लाख آبادي ده او 28 پکې یونین کونسلې دي نو موږ ته پکار ده چې موږ د ماین لیبر فاونډیشن ایمیډیټلی موږ رجسټرډ کړو د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره د خپل طریقې کار دی هغه په حکومتي طریقه هم کېدی شي او هغه موږ تاسو په خپله هم کولی شو
دواړه طریقې موږ ته ازادې دي که حکومت زموږ سره په دې کې هیلپ کوي دې کې به موږ منسټر لیبر هغه الریډي لګیا دی په دې ایشو باندې نو موږ هغه ته هم ریکویسټ کولی شو چې دی هم موږ سره لږ سرکاري هیلپ هم وکړي او موږ په خپل هیلپ هم وکړو په خپله چې موږ څه هلې ځلې منډې ترډې والي شو نو هغه به هم موږ کوو نو زما ریکمنډیشن به دې دپاره دی چې موږ ته پکار دی چې موږ د ماین لیبر فاؤنډیشن جوړ کړو او د هغه هیډ کوارټر شانګله کړو ایگزیکټلی خو لیبر نه زیات لیبر د شانګلې په دې کې داسې نه ده لږ پکې اپر دیرم شامل دی پرون ما سره پرون دا د عجیبه خوش قسمتۍ خبره ده چې پرون ما سره د انګو کسان ملو شوي دي په دې ایشو باندې نو هغوی ما ته وویل چې زموږ هغه مای نه مای یې راوایي که نه د درې هغه دي د کرک کویلا د اورکزو دی د کنه اوس مختلف په بو مبو کې دی چراټ والا هغه دي نو داسې نه ده صرف چې په شانګله کې دي خو شانګله ټوله ده او دلته پاکټس دي په دې نورو ډسټرکونو کې په کې پي کې هلته پاکټس دي که نه نو هغه به هم کور کو هغه به هم د دې هغه لاندې راولو نو داسې کار به وکړو چې موږ به ولا په شانګلې په لیول باندې ماین لیبر فاؤنډیشن جوړ کړو د هغه هیډ کوارټر अब شانګله کې او په هر یو یونین کونسل په 28 یونین کونسلو کې په هر یو یونین کونسل کې به یو هغه وساتو یو ریپرزنټیټیو وساتو چې هغه د ماین لیبر سره د فاؤنډیشن ریپرزنټیټیو وي او د هغوی سره رابطه کوي او هغه لپاره به یو فارم ډیزاین کړو په فارم کې به نور هیڅ هم نه وي فارم کې به دا نوم دې څه دی د پلار نوم دې څه دی ایډرس دې څه دی عمر دې څومره دی کنټیکټ نمبر دې څه دی او یو اخري شی تپوس کول پکار دي سو پورې چې سوشل سیکورټي او یو بیا موږ سره نشته او د هغه لیډر وایي د بلوچستان هغه الګ وایي سو کم چې دی هغه دا وایي چې موږ گورننګ باډي نه سره دا شی موږ په گورننګ باډي کې ډسکس کړی دی دا شی ته موږ د ماین لیبر نه حصې دی چې هغوی نه به سوشل سیکورټي او دا نور څیزونه نه کلیم کوي نو موږ به داسې کار وکړو چې په دې فارم کې به یوه خانه ور واچوو چې په هغه خانه کې به صرف دا لیکلی شوي چې تا آخری بار ستا په کم ماین کمپنۍ سره یا کم د ماین ټیکیدار سره کار کړی دی نو د هغه نوم او ایډرس هغه کې ولیکه نو هغه نه به ما ته پته ولګي دا زموږ ماین لیبر دی او دی دا کار کوي نو هلته نه به موږ به دا فارم د 28 یونین کونسلو کې خپل ریپرزنټیټیو ته ورکو هغه به دا د دې خلکو نه راډک کړي نو هغه به بیا موږ سره یو ډیټا راشي او دا نور ډسټرکونه چې کوم دي نو دا به ډسټرک وایز موږ یو نماینده هغوی له جوړ کړو لکه پرون د انګونه ماته یو سړي آفر کړی دی او یو نماینده د ډسټرک نه پوره دی لکه د کرک نه موږ ته یو سړی پکار دی یو به د اپر دیر او د لوور دیر نه بشي او یو به چې کومه د کرک نه شي یو به د انګو د اورکزو نه شي نو دا هغه نه هغه به هم ځان سره او د مومندو کې هم اوس مایننګ ښه په دې کې اوس نور سیکټرز رالل هغه هم ماین لیبرز کې راځي لکه څنګه چې دا کاڼي چې څوک د کرش نه دی دا راوباسي دا ماین لیبر کې راځي کرومایډ چې راوباسي هغه هم په دې ماین کې د مرود چې راوباسي هغه هم په ماین لیبر کې دی او ښه دا بل مربل چې راوباسي دا مومند او د پېښور دا ایریا چې کومه دا ټول مطلب دا ټول کول پکار دي نو موږ ته اوس په دې ایشو باندې اول خو د حکومت سره خبره کول پکار دي منسټر لیبر سره هغه ته به موږ ریکویسټ هم کوو هغه ته به موږ ځو هم هغه به موږ په کانفیډنس کې الو چې دا خبره ده تم پې لګیا او موږ هم به دې کې هیلپ کول غواړو د خلکو سره نو بیا به دا کیسه جوړیږي او دا ټول کار په 2 میاشتو کې کیدی شي چې موږ دا ټول فاینل کو او چې کوم فاینل شی راشي او موږ دوی ورکو موږ اسمبلی به مخکې کې فیډرل ګورنمنټ ته به ولګي چې زموږ دا ماین لیبر دی چې که تاسو د فنډونه شیر کوئ نو په دې روشو باندې شیر کړئ موږ سره ایگزیکټلی ډېره زیاته مننه کوم فاروق شاه صاحب قدرمنو یقینا چې دا هغه بنیادي او اساني خبرې دي رښتیا خبره دا ده چې دا یو جذبه غواړي یو کمټمنټ غواړي او څنګه چې فاروق شاه صاحب وویل که چېرته په رښتونې معنا څوک ودرېدل نو دا ټیک د 2 میاشتو کار دی راځئ چې موږ په دغه لوی کار خیر کې خپله برخه واچو دغه زمونږ د پروګرامونو د اویرنس دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي افسر افغان ته اجازت راکوي د الله په امان